بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو او لیدونکو، ماته یو کتاب د محترم استاد داد محمد ناوک لخوا ډالۍ شوی ده چې دغه کتاب نوم د شل کلن اشغال په افغانستان کې د غربي ښکېلاک جنایتونه او دسیسو ته کتنه. په دې اثر کې یو عنوان یا سرلیک راغلی ده چې د اشغال مخینه، او د کتاب لیکوال چې د نجیب الله جهادوال بغلانی ده په 1440 هجري قمري کال چاپ شوی ده. دغه سرلیک ما ولوست، یو څه مهم راته ښکاره شو او غواړم تاسو سره په غږیزه بڼه شریک کړم. هیله ده چې تاسو یې په پوره پاملرنې واورئ او د دغه اشغال هغه اثراتو ته یا د دوی هغه راروانو پلانونو ته متوجه سئ، او موږ مسلمانان یعنی په لویه کچه دې ته باید متوجه واوسو تر څو دغه خپل اسلامي امت او اسلامي هیوادونه د دغو یرغلګرو او غربیانو دغه سوچ او فکر ته متوجه سو او خپل لاس په کار سو، خپل ځوانان د دې لپاره متوجه کو. موږ ځوانان خپل دې ته متوجه ووسو تر څو موږ اسلامي نړۍ بیرته هغه د خپلو پلرونو، نیکونو، صحابه کرامو، مجاهدینو هغه تاریخ را ژوندی کو او دغو هیوادونو ته چې دغو غربیانو لخوا ځپل سوي دي، چې په دې کې لویه برخه افریقایي هیوادونه دي او په هغو کې بیا اسلامي هیوادونه دي، هغوی هم د دوی لخوا اشغال سوي دي، چور سوي دي، قانونه یې، زیرمې، خلک یې وژل سوي، په اورونو سوځول سوي دي. نو د دې په اورېدو سره به انشاءالله تاسې وپوهېږئ چې دوی کوم ظلمونه کړي دي او موږ ته څه پکار دي چې هغه باید وکړو. نو د انتظار شیبې مو رالنډومه. د اشغال مخینه د تاریخ په اوږدو کې اشغال په بېلابېلو بڼو سره شتون درلودلی او مخینه یې ډېرو پخوانیو زمانو، حتی د عیسی علیه السلام له پیدایښت څخه 1000 کاله وړاندې د فینیقیانو، یونانیانو او ورپسې رومیانو وخته ورګرځي. په لومړي ځل فینیقیانو له میلاد څخه 1100 کاله وړاندې له خپل قلمرو څخه بهر د نورو سیمو او ملتونو د کنټرول لپاره د سوداګرۍ پراختیا او خپل فرهنګ دودولو په موخه نظامی کمپونه جوړ کړل. دغه لړۍ تر 15مې میلادي پیړۍ پورې دوام وکړ او 2000 کلن تاریخ لري. ورپسې د فارس امپراتورۍ وه چې له میلاد څخه 1550 کاله مخکې د خپلې واکمنۍ پراختیا لپاره ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د اسلام مبارک دین تر ظهور پورې یې په خپل کنټرول کې وساتلې. دغه امپراتورۍ د آسیا په کچه تر ټولو ستره امپراتوري وه او له هند څخه نیولې تر مصر، لیبیا، اروپا او مرکزي آسیا پورې یې 5.5 میلیونه کیلومتره مربع ځمکه باندې واک چلاوه چې بالاخره پر ایران د مقدوني سکندر د برید په ترڅ کې له منځه لاړه. همدارنګه اشوریانو چې په لومړیو کې یوه سیمهییزه حکومتولي درلوده، په تدریجي پراختیا سره یې ان د فارس حکومت را وپرځاوه او د واک یوه لویه امپراتورۍ یې جوړه کړه. دغه امپراتورۍ چې له نن څخه 4000 کاله وړاندې رامنځته سوې وه پر فینیقیا، فلسطین، مصر، بابل، ایلام، ایران او فارس خلیج سیمو واکمني کوله چې بالاخره له میلاد وروسته په 612 کال کې د ماد او بابل پاچاهانو لخوا ماته سوه. د اشوریانو امپراتورۍ د فارس هغې برعکس چې په خپلو مستعمراتو کې خلکو ته ډېره ازادي ورکړې وه څو یې پر وړاندې راپورته نسي، په مستعمره ولسونو باندې ډول ډول ظلمونه کول او له هغوی څخه یې د غلامانو په څېر کار اخیست. له هغه وروسته د غربي او اروپایي هیوادونو لخوا د اشغال لومړني تحرکات د 15مې پیړۍ په نیمایي کې له صنعتي انقلاب سره هممهاله پیل شول. دغه مهال چې اروپایان نوي د غفلت له خوبه راویښ سوي وو، د طبیعت وړتیاوې یې تسخیر کړې، نوي وچې او سمندرونه یې کشف کړل او د علم او فن په برخه کې یې د پام وړ پرمختګ وکړ. کپرینګ، برنو، ګالیله، کپلر، نیوتن هغه اروپایي پوهان وو چې د کلیسا تر حاکمیت لاندې زاړه نظامونه یې منسوخ کړل او د نوو او مډرنو نظامونو بنسټ یې کېښود. خو هغه مهال بیا مسلمانان برعکس د تاریخ په دغه حساس پړاو کې د غفلت په درانه خوب ویده وو چې نه یوازې د نظري او مدني علومو بلکې په ټولو مواردو کې د پرمختګ لپاره هیڅ پلان نه درلود. له همدې امله د نظامي فنونو نوښت چې یو مهال له مسلمانانو یعنی عثماني خلافت سره وو او نړۍ هم په پرمختګ اعتراف کاوه، اروپایانو ترلاسه کړ. دغه خلافت د 1904 کال په جګړه کې د اروپا لخوا ماته وخوړه
چې همدغې ماتې بالاخره د اسلامي هیوادونو زوال او غربي استعمار پراختیا ته لاره هواره کړه. څرنګه چې مخکې یادونه وسوه، اروپایانو چې کله د خپلو مذهبي او سیاسي دودونو اصلاح پیل کړه، نو غوښتل یې چې دغه نظریات نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اسلامي نړۍ ته هم ولېږدوي. نو په دې لړ کې پرتګالیانو د 14مې پېړۍ په نیمایي کې ختیځه او لویدیځه افریقا، فارس، عربي خلیج، د ملیبار او سلیون سواحل، هند، کومورو، مالیزیا، اندونیزیا او مالدیو هیوادونو په اشغال سره چې ډیره یې اسلامي او مسلمان میشتي وو ستره امپراتورۍ جوړه کړه. همدارنګه اسپانویانو د کریسټف کولمبس د کشفیاتو پر بنسټ د هند ختیځ او د شمالي او سویلي امریکا سیمې چې اوس د متحده ایالاتونو په نوم یادېږي کشف او تر کنټرول لاندې راوستې، او له هغه وروسته یې الجزایر په 1510 کال او بروني 1580 کال هیوادونه هم لاندې کړل. په همدې ډول اروپایي اشغالګرو په تیره بیا انګلستان په 1528 میلادي کال کې د سوداګریزو شرکتونو له لارې لومړی هند او ورپسې کامیبیا په 1588 کال، مالیزیا په 1895 کال، اندونیزیا په 1811 کال، یمن په 1809 کال، بروني په 1945 کال، نایجیریا په 1954 کال، بنگلاديش په 1854 کال، افغانستان په 1858 کال، مصر په 1882 کال، عراق په 1914 کال، بحرین په 1926 کال، سودان په 1844 کال، مالدیف په 1820 کال، امارات په 1892 کال، قطر په 1914 کال، کویت په 1895 کال، عمان په 1890 کال او اردن په 1921 کال. هغه هیوادونه دي چې د خپل امپراتورۍ تر پوښښ لاندې راوستل چې په بیلابیلو بڼو یې خپل استعماري سیاستونه پکې پلي کړل. فرانسې هیواد هم په یو ورته اقدام کې پر موریتانیا 1858 کال، سوریې 1898 کال، الجزایر 1823 کال، کینیا 1809 کال، سینیګال 1893 کال، مراکش 1940 کال، تونس 1880 کال، چاد 1895 کال او مالی هیواد 1898 کال هغه هیوادونه وو چې دوی بریدونه پرې وکړل او هغه د خپل امپراتورۍ تر قیادت لاندې راوستل. دغه راز قرغیزستان 1483 کال، لیبیا 1912 کال او البانیا 1928 کال د ایټالیا هیواد، مراکش 1912 کال د هسپانویانو او فرانسویانو او بروني هم د جاپان هیواد لخوا اشغال شول. دغه مهال د انګلستان په امپراتورۍ کې د هند لوی وچې څخه نیولې تر مصر، سودان، یوګاندا، لاتینی امریکا، مالیزیا، برما او د آسیا سویل ختیځې سیمې شاملې وې چې د 26 هیوادونو په لاندې کولو سره یې د اشغال شوو سیمو په 15.8% برخه واک چلاوه. له هغه وروسته فرانسې د 14 هیوادونو په اشغال او د 1.9% اشغال شوو سیمو لاندې کولو سره د اشغالګرو هیوادونو په لیست کې دویم ځای درلوده چې د افریقا او سویل ختیځې آسیا کابو 3.5 میلیونه کیلومتره مربع ځمکه او 26 میلیونه وګړو باندې یې کنټرول درلود. په همدې توګه هغه مهال د سیمو په اشغال کې د 15 هیوادونو په کنټرول سره د روسیې ونډه 4.8% پر 15 هیوادونو د ولکې له امله د پرتګال ونډه 4.85%، د یو هیواد په اشغال سره د آلمان ونډه 1.8%، د 3 هیوادونو په اشغال سره د ایټالیا ونډه 1.4%، د 3 هیوادونو په اشغال سره د اسپانیې ونډه 1.4% او پر 2 هیوادونو حاکمیت سره د هالند ونډه 2.7% ته رسیده. هغه مهال په دې بهیر کې تر ټولو زیات زیان افریقایي هیوادونو ولیده چې په 1870 کال کې د دغه لوی وچې 10% او په 1900 کال کې 90% خاوره د استعماري قوتونو لخوا اشغال شوه او یوازې 10% افریقایي وګړي خپلواک وو. په همدې توګه په 1909 کال کې د نړۍ 4مه برخه وګړي چې ډیری یې غیر سپین پوستي وو او د هغوی اړوندو سیمو د نړۍ 3مه برخه سره زر، نیمایي برونز، 3مه برخه بوره، مس او د ډبرو سکاره تولیدول. د بریټانیا په اسارت کې اوسېدل. په دې لړ کې د فرانسوي امپراتورۍ پراختیا د دغه هیواد د اصلي خاورې 26 برابره وه
او هالند بیا داسې یو امپراتوري جوړ کړه چې د خپل جماعت 9 برابر نفوس یې پکې ژوند کاوه. اروپایانو همدارنګه له 1880 څخه تر 1900 کلونو کې له 10 میلیونه مایل مربع زیاته ځمکه او 150 میلیونه وګړي یعنی د نړۍ کابو 20% ځمکه او 10% نفوس تر خپل کنټرول لاندې راوسته چې په دې کې کابو نیمایي سیمې او 80% وګړي د انګلستان تر ولکې لاندې وو. په دې توګه له 1815 تر 1914 کلونو په ترڅ کې تر اروپایي اشغال لاندې سیمو کچه له 15 څخه ان تر 15 سلنې ته لوړه شوه او د نړۍ ډیری سیمې په ځانګړې توګه افریقا او اسیا لویې وچې په یو ډول سره د دغو اشغالګرو تر اغیزې لاندې وې. دغو اشغالګرو هیوادونو له څو استثنایی سیمو پرته چې په خپل گاوند کې لاندې کړي وي نورې ټولې هغه سیمې او هیوادونه مستعمره کړل چې له هغوی څخه په ډیر لرې واټن کې پراته وو او له توکمیز فرهنګي ټولنیز او مذهبي اړخه یې له اشغالګرو سره بشپړ توپیر درلود. دغه مهال اشغالګرو هیوادونو نه یوازې د مستعمره ټولنو پر مادي سرچینو خېټه اچولې وه بلکې د خپلو استعماري ګټو د تحقق لپاره یې په میلیونونو انسانان هم ووژل. د بیلګې په ډول فرانسویانو د الجزایر هیواد د 132 کلن اشغال په ترڅ کې یعنی له 1810 څخه تر 1945 کلونو پورې په میلیونونه الجزایریان د اور په بټیو یا هم مخامخ بریدونو کې ووژل. دغه هیواد همدارنګه په 1994 کال کې له ځایي نسل وژونکو څخه د مستقیم ملاتړ له لارې په روانډا هیواد کې هم کابو 1 میلیون کسان ووژل. له دې سربیره فرانسویانو په تونس، سنګال، نایجیریا، موریتانیا، کامرون، بورکینا فاسو، گابن، کینیا او بنین هیوادونو کې هم یو زیات شمیر کسان ووژل خو کره شمیر یې نه ده معلومه. دغه هیواد چې اوس هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول د 14 افریقایي هیوادونو پر ملي زیرمو ولکه لري په وروستیو کلونو کې د دغې لویې وچې په 22 هیوادونو کې کابو وشپېته نظامي کودتاوې تنظیم کړي او له دې لارې یې هغه واکمنۍ په یو ډول سره له منځه وړي چې د دوی د ګټو پر وړاندې یې خنډونه جوړول. نو دا هغه بحث او خبرې وې چې په 20 کلن اشغال اثر کې راغلي وې. درنو اوریدونکو، ځوانانو، سپینګیرو او مسؤلینو، موږ ته ښایي ځانګړي ډول موږ مسلمانو ځوانانو ته چې د دغو یرغلګرو په وړاندې موږ خپله مادي او معنوي امادګي ولرو ځکه الله جل جلاله په قرآن کې موږ تاسې ته ویلي دي چې تاسې ځان په وسله سنبال کړئ تر څو په دغې وسیله تاسې د الله جل جلاله دښمنان او خپل دښمنان او نور هغه پټ دښمنان وویروئ چې الله جل جلاله یې پیژني او موږ تاسې نه پیژنو. تر بل دغه ډول فکري درسه پورې ښې چارې پاک الله مو مل شه.